سلامونه علیکم علیکم د پښتو آل نیوز چینل لیدونکو او اوریدونکو الله دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاستئ. که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو تر نویو تازه معلوماتو خبر شئ. د مشرانو جرګې رئیس او د پارلمان یعنې ولسي جرګې مشر ترمنځ شخړه. د ارګ او بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د ناندرۍ له سړېدلو وروسته اوس د مشرانو جرګې او پارلمان د رئیسانو ترمنځ د توندو څرګندونو موضوع ګرمه شوې ده او مسلم یار په تونده لهجه د پارلمان له رئیس غوښتي چې ځان دې اصلاح کړي. فضل هادي مسلم یار چې د مشرانو جرګې په نننۍ ناسته کې خبرې کولې وویل د پارلمان رئیس دې ځان اصلاح کړي او خپل وزن دې وپېژني، کني ټول افغانستان پوهیږي چې په څومره فساد او تقلب د پارلمان رئیس شوی دی. یاد دې وي چې څو موده وړاندې د مشرانو جرګې رئیس په یوه رسمي ناسته کې ګواښ وکړ چې بې بایومټریک رایې به د ټاکنو کمیسیون د مشرۍ په پلار هم ومني.